یو ځوان واده مسله ده، د هوټل مسله ده، د ولور مسله ده، د تربوري مسله ده. یعنی هیڅ سړی دې ته نه آماده کیږي چې مجبوره نه وي د ترکیې او د ایران او د بل له لارې لاړ شي. This project will change the future of Afghanistan. अफगानिस्तान एक बिगेस्ट आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है, वो भी चैनल खोश टेपा के नाम से. The story of Afghanistan's Khosh Tepa Canal. چې یو عادي کار پسې به خپل دومره ګرځي لاین کې به ولاړي. زه فکر وکړم مثال یو تجار یم پانګونه کومه، زه به یو عادي مامور ته په لاین کې ولاړ یم، هغه مامور به په ما دومره احسان کوي چې ستا کار ما ته بند کار اهل کار ته سپارل دي. دا غټ مسؤلیت دی. السلام علیکم ورحمت الله. په دې څو ورځو کې تاسو ګورئ زمونږ ګران هیوادوال ورونه په نیمروز کې خپل ژوند لاس ورکړی. دعا کوو مورجانې مرمه، دعا کوئ ټوله ما ته حق پل کوي. زه خو په یو دام کې وختم، یو پیغام پرېږدم، سر کې راپورته پر ما جهانه زمه حیات الله جان مرادان یم از ما د جمهور دولت ما ته خاصه وکړه. مرادم وایي سلام ټولو قومانو مهدرې ته سلام وایي چې مرمه یارانو ته ووایه که ما وبخښه، یارانو ته وایه چې بخښه. تاسو دا ویډیو ولیدله، ځوانان مو لیدل چې د ولږې تندې خپل ژوند له لاسه ورکړی او خپل فامیل ته پیغام لیږلی و. راځئ چې ځان په دې باندې پوه کړو چې اصلي ستونزه چیرته ده، مشکل د چا دی. آیا حکومت مشکلات لري، خلک مشکلات لري، نورې ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي؟ ولې نشو کولی چې موږ د افغانستان اقتصاد ښه کړو؟ ولې نشو کولی چې خلکو ته د کار زمینه برابر کړو، کار اهل کار ته وسپارو؟ اول یو مهمه خبره دا ده، که تاسو دا کتاب نه لوستلی، یو کتاب دی کنفیشن اف اکنامک هیټمن، یعنی اقتصادي ترهګري باندې بعضې هغه کړې ده، ژباړلې ده، نوم یې ورته اقتصادي ترهګري ایښې ده. کله چې تاسو دا کتاب لولئ، په دې کتاب کې ډېر داسې مسایل لیکل شوي دي چې تاسو پوهیږئ چې یو خیالي اقتصاد څنګه جوړیږي، هیوادونه څنګه په اقتصادي کنټرول کې راځي. هلته هیڅ هم نه وي. که تاسو تیر 20 کاله وګورئ، ډېرې ستونزې مې، ډېرې لاسته راوړنې مې، هر مسایلو په ده باندې حتی د مالیې وزیران، غټ لیکوالان په ده باندې بحثونه کړي چې خارجي مرستې څنګه راتللې، څنګه مصرفېدلې. که تاسو د سیګار نور راپورونه وګورئ، د میلیاردو د فساد مسله ده. په افغانستان کې فزیکي هیڅ هم نه و، پیسې راتللې د بل له لارې بیرته دې خارجیانو وړل او دلته خلک همغسې په فقر، بیچاره او ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان. بله ستونزه چې ده په هیواد کې هغه غلط فرهنګونه دي. ولې یو ځوان مجبوریږي چې هغه خپل فامیل، خپل اولادونه، خپل مور، خپل میرمنه هر څه پرېږدي لاړ شي؟ ولې یو ځوان چې نامزاد هر څه ته آماده کیږي؟ علت یې څه شی دی؟ ډېری علتونه دلته شته چې لیکوالانو پرې بحث کړی او د تحقیقونه پې شوي دي. غلط فرهنګونه دي. مثلا یو ځوان واده مسله ده، د هوټل مسله ده، د ولور مسله ده، د تربوري مسله ده، د سرو اغستو مسله ده. خواهشات ډیر زیات شوي دي. په دې هوټل کې واده وکړه، دومره سره زر به اخلي، دومره به ولور راکړې، 20 لکه افغانۍ، 10 لکه افغانۍ، دومره به ولور وي، دومره به میلمانه وي، موټرونه به ګلپوش کوي. او هیڅوک دا فکر نه کوي چې په دې ځوان باندې څه تېرېږي، په دې فامیل باندې څه تېرېږي. حتی د جلۍ کورنۍ دا فکر نه کوي چې د دې واده نه وروسته زما به په دې زوم باندې څه تېرېږي، زما به په دې لور څه تېرېږي. هغوی سره صرف فکر همدا دی چې نن شپه موږ خلکو ته کم رانه شو. که قرض کوي، که پیسې کوي، که ځان وژنې، هر شی چې کوي پیسې باید پیدا کړي او تاسو باید دا واده وکړي او دومره مصرف باید تاسو وکړي. دته یو ځوان مجبوریږي چې 10 کاله، 15 کاله، 6 کاله په سعودي کې تیر کړي، په اماراتو کې تیر کړي، تر اروپا راشي چې تر څو پیسې وګټي، واده وکړي. او دا غلط فرهنګونه چې څومره تربوربازي ده او دا شیان د منځه سي. یوه غټه ستونزه چې ډېری ځوانان ورسره مخامخ دي هغه دا ده. بله مسله چې دغه ستونزې پیدا کیږي هغه فقر او بیکاري ده. خلک باور وکوي څوک به یعنی خپل مور، خپل پلار، خپل ورونه، خپل خویندې، خپل میرمن، خپل اولادونه پرېږدي او په سختو لارو ځي تر هغې چې مجبوره نشي. هیڅ انسان زه فکر نه کوم چې دومره غټې قربانۍ ته آماده وي. ډېری داسې ځوانان په اروپا کې، په مسافري کې موږ ولیدل چې میندې دلته وفات شوي دي، خو دوی هغه د آخري هغه د مور دیدن هم د واتساپ له لارې یا د عکس له لارې، د خپل پلار دیدن، د خپل خپلوانو آخري دیدن دوی په واتساپ او په تلیفونونو کړي. یعنی هیڅ سړی دې ته نه آماده کیږي چې مجبوره نه وي د ترکیې او د ایران او د بل له لارې لاړ شي. هیڅ ځوان د شوق نه دا سفر نه کوي.
کاغه په دې باندې مطمئن چې دلته ماته حق حلاله روزي ګټم، کاغه په دې باندې مطمئن چې زما دلته راتلونکی خوندي دی، کار کوي، د فامیل ژوند مشکلات نه لري، هغه هیڅکله دې سفر ته زړه نه ښه کوي او هیڅ مور او هیڅ پلار به خپل زوی ته په دې لاره اجازه ورنه کړي تر هغې چې ډېر زیات مجبوره نه شي. یعنې فقر دی په افغانستان کې، بیکاري، فقر، دا هغه یو څه ناخوالې او ستونزې دي چې خلک مجبوریږي چې د دې هېواد څخه لاړ شي او د تل لپاره بل ځای ته مسافري او سختې شپې. راځي حل لارو ته چې اوس حل لاره څه ده؟ دا ستونزې خو موږ لرو، تیر څومره کلونه کېږي چې دا ستونزې موږ لاس او ګرېوان یو، 40 کاله نه ډېر کېږي دا ستونزې لري. دته حل لاره څه ده؟ څو حل لارې دي؟ یو د حکومت مسؤلیتونه دي. که چېرته تاسو په تیر 4-5 کلونو کې وګورئ حکومت په کومو برخو کې لاسته راوړنې لري. که د قشتېپې کانال دی، ये है दुनिया को शॉक करने वाला प्रोजेक्ट. This project will change the future of Afghanistan. अफगानिस्तान बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है. ये है अफगानिस्तान का सबसे बिगेस्ट आर्टिफिशियल रिवर जो पूरी अफगानिस्तान की किस्मत बदलने वाला है. अफगानिस्तान एक बिगेस्ट आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है, वो भी चैनल खुश तेपा के नाम से. The story of Afghanistan's Kosh Tepa Canal, a bold engineering feat that's rewriting the map of Central Asia. ورسره د کاسا زر پروژه ده، د ټاپي پروژه ده، لوی لارې دي، که د کابل قندهار لوی لاره ده، عمومي لوی لارې دي، د کابل ننګرهار لوی لاره ده، د ریل پټلۍ دي، ترمینلونه جوړول دي، همداسې د نور صنعتي پارکونه دي، لاسته راوړنې صنعت سرمایه گذاري ده، کابل ښار کې پروژې دي، کلینیکونه جوړول دي، د مکتبونو جوړول دي، همداسې یعنی په سلګونه پروژې روانې دي. یعنی هر کال د میلیاردونو ډالرو پروژې عملي کیږي، ځکه دغه زیربنا جوړول چې دی، انفراستراکچر جوړول چې دی، هغه وخت ګیرېږي، هغه لنډ نه کیږي. سولر په برخه کې، د بندونو په برخه کې، په دې ټولو برخو کې وګورئ کارونه شوي دي او کارونه روان دي چې تر څو چې دغه ستونزې حل شي. تاسو که د هند وګورئ، هند کې ډېری ورونه هلته ژوند کړی، درس ویلی، تحصیل کړی، هند کې ډېر زیات فقر شته، ولی نظام قوي دی. هغوی کوشش اول دا کړی چې نظام قوي، که هغه مستحکمه ادارې، مستحکمه اردو، پولیس او نورې برخې مستحکمې سیستمونه جوړي. که تاسو بنګلادیش وګورئ، که تاسو نیپال وګورئ، که تاسو اول په نظامونو باندې کار شوی چې هغه ډېر مستحکم وي، څنګه دا نورې ستونزو ته هم کوشش شوی دی. اوس ستونزه چیرته ده؟ خو لاسته راوړنې دي چې کارونه پرې روان دي او دا لاسته راوړنې لري او په ده څوک سترګې نشي پټولی او دلته غټ معلومات او ډیټا او تحقیقونه هم موجوده او عام خلک په خپل په سترګو ګوري چې زمینه د صنعتي پارکونو هر ځای کې توضیح شوي دي او ترمینلونه. ستونزه څه شی ده؟ ستونزه کاغذ پرانیانې دي. یو تجار دومره ذلیله کیږي چې یو عادي کار پسې به خپل دومره ګرځي لاین کې به ولاړي. زه فکر وکړم مثال یو تجار یم پانګونه کومه، زه به یو عادي مامور ته په لاین کې ولاړ یم، هغه مامور به په ما دومره احسان کوي چې ستا کار ما ته بند. حال دا چې زه غواړم افغانستان کې پانګونه وکړم، حال دا چې زه غواړم خلکو ته د کار زمینه برابر شي، حال دا چې زه غواړم په دومره غټ خطر په سر راواخلم، ریسک اخلم، زه غواړم خپل ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړم، زما کار ولې باید دومره وځنډېږي؟ ولې باید د یو عادي ورقې ته په سلګونه امضاګانو ته ضرورت وي؟ د ادارې نه هغې ته ځه، هغې ادارې نه هغې ته ځه او بیا په لاین کې ودرېږه، بیا نظم نشته، بیا ډسپلین پکې نشته، بیا سیستم نشته، بیا عریضې سیستم، آنلاین سیستم نشته، هیڅ هم نشته. ورق کاغذ پرانیانې دي. یو عادي جواز چې ته اخلي، یو عادي د کور جوړولو جواز چې ته اخلي، یو بل عادي کار چې کوې، ته به په لسګونه اداراتو باندې ګرځې او ته به بیا منډې وهې، ته به دې ادارې ته او خلک به در باندې احسان کوي چې دا کار دې نن نه کېږي او سبا راشه او رئیس صاحب نشته او جلسه ده او هلته دی او دلته دی. دا کاغذ پرانیانې څه کېږي چې خلک مجبوروي، محدوده کوي. خلک دومره وخت نه لري، تجاران دومره وخت نه لري، هر ثانیه هر دقیقه د یو تجار ارزښت لري. نو ښه دا ده چې حکومت دوی ته یو منظم ERP سیستم جوړ کړي، آنلاین سیستم جوړ کړي چې دغه ټول کارونه څنګه یو راوغوښتل شي. مثلا یو څوک یو فابریکه جوړوي، جواز اخیستل کېږي، دغه ټوله پروسه د جواز څنګه ده؟ وزارت مخابرات کې تکړه انجینران شته، IT ډیولپران شته، دوی دې راوغواړي چې زما دغه پروسه ده، فکر وکړي زما دغه اسنادونه تاسو خلاصوئ، دغه اسناد
د دغه ادارې نه شروع کیږي او په دغه اداره کې ختمیږي. دومره طی مراحل کیږي. تاسو دغه طی مراحل موږ ته څنګه آنلاین کولی شي او څنګه سیستم اسانه کولی شي چې خلکو ته اسانه د دفتر نه د جواز لپاره غوښتنه وکړي. ټولې پروسې د ادارې کې طی شي، د یو نه بل پسې بل نه بل پسې خلک یې آنلاین خپل اکاونټ کې ټریک کړي چې د کار چیرته رسېدلی او کوم ځای کې چې د دې کس ضرورت یې باید لاړ شي. دا نه چې دا ورقه دلته ورکه بیا هلته ودرېږه، بیا ول ټوکن واخله، بیا ټوکن نه هلته لاړ شه، بیا په لاین کې ودرېږه، بیا کش که او راګیر که. دا شیان په دې نه کېږي. نو موږ باید کاغذ پرانیانې مکمل ډول له منځه ویسو. کوشش وکړو چې تجارانو ته داخلي پانګونه او تو کوشش وکړو چې خلکو ته داخلي پانګونه او دا سیستم اسانه کو. هم خارجي پانګونې ته هم داخلي پانګونې ته باید سیستمونه اسانه. خارجیان باید په ډېر کارونه خپل د بل هیواد نه راځي سرمایه ګزاري کې، هغوی ډېر کارونه باید خپل آنلاین ډول سرته ورسوي، کارونه خپل خلاص کړي او عادي کوم څه د ضرورت وي هغه اوس هم تاسو پوهېږئ چې آنلاین وریفیکیشن هم کیږي چې ویډیو کال دی او که هر څه دی هغه باید دوی وکړي. د دې ترڅنګ فساد دی. باید د فساد په مقابله کې ډېر قاطع فیصلې وشي. تاسو په ډیرو هیوادونو کې په ډیرو ځایونو کې ادارات ګوري چې په د باندې کار کوي، هفتې سیستمونه کار کوي. که هغه مثلا د استخباراتو ریاستونه دي، هغه باید په هفتو کار وکړي. که چېرته مثلا استخباراتو یو ریاست دی چې هغه مکمل په اداري فساد باندې کار کوي، هغوی مکمل متخصص ټیم لري. یو کس ورته راځي ورته وایي چې فلاني ریاست فلاني وزارت په دغه برخه کې فساد دی، دوی په همغې لارې ځان ته سیستم برابروي. که زراعتي کاري، که صحي کاري، که هره برخه که تولیدي کاري، که ځمکهیي، که شراکت آبادي، که هر څه په هغې برخه کې ځان ته اسناد برابروي، ځي کار کوي، په یو ټیم باندې کار کوي، خلک راګیري په اسناد او ثبوت سره. د فساد مخه نیسي. هر ډپارټمنټ متخصصین لري، مالي کسان لري، ورسره کینی په ده باندې کار کوي. یعنې که تر هغې چې فساد، اداري فساد له منځه لاړ نشي، پانګونه ډیره سخته ده. دلته خلک زړه نه ښه کوي چې زه پانګونه هم کوم، سرمایه ګزاري هم کوم، خلکو ته د کار زمینه هم برابروم او دلته بیا خلک مانه د پیسو تقاضا کوي، خلکو مانه د غوښتنې کوي. په ده باندې باید جدي کار وشي او په جدي فیصلې وشي او جدي حد اقل هغه مسایل بیا حکومتونو پورې دي، شرعي مسایل دي چې وګوري چې آیا د دې کس مخه ښکاره کول دي نه دي، اداره افشا شي نه شي، هغه بیا بعدي مسله ده. خو د دې په خلاف په ټولو وزارتونو، په ټولو ریاستونو، په ټولو دولتي ادارو، په ټولو شخصي کمپنیو باید کار وشي چې د فساد مخه ونیول شي. چې کله موږ ښه حکومتولي، کاغذونه کم او فساد مخه ونیول شي، نو دلته به خلکو ته کارونه اسانه شي، فساد به د منځه لاړ شي، خلک به نور هم دغه کار زمینه. کله چې زه جواز په یو کال کې اخلم، که زه په یو میاشت کې واخلم، 9 میاشت د 11 میاشتې ما ته پاتې کېږي، زما فابریکه به زه به خلکو ته، ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړم. د دې بل حل لاره دا ده چې موږ واړه تجارتونه سره مرسته وکړو. SMEs، سمال میډیم انټرپرایزز یا واړو متوسط تجارتونو سره مرسته وکړو. په نورو هیوادونو کې که تاسو د هانګ کانګ مسله وګورئ، که تاسو ډېر هیوادونه وګورئ، هلته بانکونه دي چې دوی ته قرضې ورکوي، خو هغوی سود هغه کوي، ځکه شرعي مسله ده. موږ باید بدیلې پیدا کړو. اسلامي نګاه نه موږ څنګه د یو ځوان په نظریې باندې پانګونه وکړو. دولت څومره امکانات ورکولی شي، بانکونه څومره کولی شي چې ځوانانو واړه نظریې په ولایاتو کې، واړه فابریکې د کورونو کې. تاسو لنډ مثال تاسو ته فکر وکړئ، په بنګلادیش او سریلانکا او چین او پاکستان او دې هیوادو کې وګورئ، باور وکړئ د یو کور په تاکاوي کې په 100 رقمه شیان جوړوي، واړه پروډکشنونه دي. د چین په کورونو کې خلک شیان جوړوي، هیوادونو ته صادروي. خپل په کورونو کې زمینه برابرېږي، هر کور کې خویندو ته زمینه برابره ده، ورونو ته زمینه برابره ده. یو څوک یو پیکینګ کوي، یو څوک یو فکر وکړي میوې وچوي، یو بل شی کوي، کار کوي، صحي مواد تیاري، شامپو، هر شی چې دی. واړه تجارتونه د ولایت په سطحه حمایت کیږي. د هر کمپنۍ هر ځای کې خلک ورسره مرسته کوي، هغه هره برخه ده. نو د واړه تجارتونو په برخه کې باید قرض حسنه ورکړ شي، تر څو دا خلک په پښو ودرېږي، واړه تجارتونه، کمپنیانې زیاتې شي او خلک خو تېره مو ویلې خارجي غټې پانګونو ته، اوس کې واړه تجارتونو ته هم باید زمینه برابره شي او دوی سره مرسته وشي، تر څو دا خلک په پښو ودرېږي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د دې ترڅنګ بل حل لاره ټریننګونه دي، موقتي IT ټریننګونه او ویکیشنل ټریننګ دي، 6 میاشتې یو کال که هغه د مختلفو برخې دي، مثلا ګرافیک ډیزاین، ویب ډیولپمنټ، IT،
نور داسې برخې دي چې آنلاین ضرورت لري، فریلانسران دي، مارکیټینګ دی، د بازاریابي ده، مدیریت دی، ډېر داسې کال سنټرې دي، ډېر شیان دي چې باید ځوانانو ته ټریننګونه برابر شي چې ځوانان وشي کولی د دې ټریننګونو یو کلن ټریننګونه واخلي، که هغه د سولر په برخه کې ده، که هغه یعنې هره برخه چې ده په دې برخه کې دوی دا ټریننګونه واخلي او دوی د دې ځای نه وشي کولی آنلاین ډول نورو هیوادو کې هم کار وکړي او دلته هم چې د کار زمینه ورته برابریږي او کار وکړي. نو دې سره دا بل حل لاره ده چې موږ ټریننګونه او سیمینارونه او هر څه ورکړو چې د ځوانانو هغه ظرفیتونه لوړ شي او دلته کار وکړي. بله خبره مهمه حل لاره هغه کار اهل کار ته سپارل دي. دا غټ مسؤلیت دی. په ده ټول پوهېږو چې حکومت نشي کولی چې ټول دغه خلق جذب کی او ټول خلق د حکومت کې کار وکړي. دا ناممکنه ده. ولی کم کسان چې اهل د هغه کاري، استعداد لري، مهارت لري، ماستري لري، دکتورا لري، استعداد لري، هغوی ته خو باید کار زمینه برابر شي، هغه ځوانانو ته باید د کار زمینه برابر شي. که تاسو دا د هانګ د مشر یو کتاب دی چې موږ ارباني سیریز شروع کوو، نو د هغوی قصې وګورئ، یا د ماتر محمد چې موږ سیریز شروع کړی دی د هغې قصې وګورئ، حتی هغوی ځوانان نورو هیوادونو لپاره لیږل. اوس د اے آی په برخه کې موږ به څومره متخصصین لرو. هغوی حتی ماتر محمد په خپل کتاب کې وایي چې ما یعنی ځوانان د لپاره چې جاپان او کوریا او نور ځایو ته ولیږم چې مهارتونه زده کړي او بیرته راشي. هانګ وایي چې موږ امریکا، انګلستان او نورو هیوادونو ته خلک ولیږل چې تر څو مهارت زده کړي راشي، که هغه د مدیریت په برخه کې دی، که هغه د آی ټي په برخه کې دی، که هغه د کمپیوټر ساینس مختلفې برخې دي، که هغه انجینري برخه ده، که هغه ساینس برخه ده، که هغه طب هره برخه کې مسلک کدرونو ته موږ ضرورت لرو چې ځوانان وروزل شي، چې راتلونکي 10-20 کالو کې زموږ ځوانان په کومو برخو کې موږ ته پکار دي. موږ نه متاسفانه خپل کدرونه له لاسه ورکوو. موږ هغوی ته د کار زمینه نشو برابرولی، یا هغوی په یو عادي بهانه باندې رخصتیږي. په ځای داسې څوک راځي چې هغه د هغې کار اهل نه وي، یا هغه مهارت نه لري، یا هغه کار نشي کولی. نو د دې د وجې کله چې یو ځوان مثلا فکر وکړي لیسانس وکړي، یو ځوان ماستري وکړي، 10 کاله تجربه ولري، یو ځای کې وظیفه کوي او دفتن هغه داسې یو سټیج د خپل ژوند داسې یو سټیج ته رسیږي، د هغه خپل د ژوند داسې یو سټیج ته رسیږي چې هغه غواړي اوس خپل ژوند نه خوند واخلي، خپل فامیل ته، ځکه مکتب زحمتونه تیر کړ، د پوهنتون زحمتونه تیر کړ، د لیسانس ماستري زحمتونه تیر کړ، 10 کاله په یو عادي وظیفې شروع کړي، یو ځای ته ځان ورسوي، یو ځل نه فلاپ، یو ځل نه بس سړی په کور شي. نو هغه باندې څه تیریږي؟ کار فابریکې نه وي، دولت کې وظیفې زمینه برابره نشي، مؤسسات نه وي، هر څه نو دا ځوان فامیل لري، ژوند لري، دا خپله مجبوریږي چې یو طرف ته مخه وکړي. دا برین ډرین چې ورته وایي، یعنې د فکرونو وتل د یو هیواد نه، کدرونو وتل د یو هیواد نه، دا هیواد ته ډېر زیات تاوان کوي. په ده باندې په میلیونونو ډالر سرمایه ګذاري کېږي تر څو کدرونه وروزل شي او راشي خپل هیواد ته سرمایه ګذاري وکړي او راشي خپل هیواد لپاره کار وکړي. نو موږ باید شته کدرونه وساتو، کار اهل کار ته ورته وسپارو او د هغې تر څنګ نوي ځوانان په نوي برخو کې وروزو. د اے آی په برخه کې باید ځوانان ولیږل شي بورسونو ته، که ډېری اروپایي نورو هیوادو ته نشو لیږلی، حد اقل مالیزیا او د اسلامي هیوادونو ته خو لیږلی شو، که هغه د انجینري د برق او سوله هره برخه چې زموږ کمی لرو په هغه برخه کې باید موږ ځوانان ولیږو، ټریننګ وکړو، بیرته راشي درس ووایي، بیرته راشي او د هیواد ته کار وکړي. یعنې ډېرې حل لارې نورې هم شته، خو بعضې اخري موږ باید طویل مدت اقتصادي سټراټیجي ولرو. مثلا که تاسو د دوبۍ یو سټراټیجي وګورئ، 2020 دوی یو ویژن درلودم، مالیزیا 2000 یو ویژن درلودم، سعودي 2030 2030 MBS شی ویژن دی، ویژن هدف لري 2030. موږ هم باید خپل هیواد لپاره یو ویژن ولرو، یو هدف ولرو، یو رهنمود ولرو چې افغانستان 2050 په 2050 پورې افغانستان په کومه برخه کې چیرته رسیږي او څه کول غواړي، حل لارې څه دي. نو دې لپاره تاسو که د شیخ مختوم چې د دوبۍ هغه کوم مشر دی، د هغې کتاب کې هغه په ده باندې بحث کوي چې ما خپل وزیران او کسان غوښتل، ورته مې ویلي چې زه کار غواړم، دغه شیان غواړم. وزیرانو به شکایت کو چې دا کار ډېر په موږ لوډ دی. ما به هر وخت تبدیلي راوسته چې نوې انرژي راشي، نوې خلک راشي. ما غوښتل چې ووایم چې څو شیانو کې باید دوبۍ امارات ټاپ راشي، اول راشي. دوی ویل چې موږ به کوشش وکړو، اول خو ډېر سخت دی چې د نړۍ 10 ټاپ هغه کې راشوي. نه زه اول غواړم. نو اوس هم موږ باید په ده پوه شو چې 2050
افغانستان موږ څنګه یو افغانستان غواړو، هغه په صنعت کې څنګه غواړو، هغه په نظامی مسله کې څنګه غواړو، هغه په حکومتداري کې څنګه غواړو، هغه د فساد په مقابله کې څنګه یو هیواد غواړو، هغه په نړۍ خارجي پانګونه کې موږ څنګه یو هیواد غواړو، هغه په داخلي پانګونه کې څنګه غواړو، هغه په کور جوړولو کې څنګه غواړو، هغه د کابل ښار تر 2050 پورې موږ څنګه یو ښار پایتخت غواړو، نور غټ ښارونه څنګه غواړو، ګمرکات څنګه غواړو. یعنی په هره برخه کې یو ویژن جوړ شي چې موږ 2050 افغانستان د دې ځای نه دغه ځای ته بدلو. او په ده پوهیږو چې مخکې ما یادوري وکړه چې څومره مهمې پروژې که زموږ روانې دي، انفراسټرکچر په ده باندې موږ بحث وکړو چې زیربناوې جوړې شي. موږ مخکې وویلې چې په زیربناو قشتېپې کانال، کاسا، یګزار، ټاپي پروژه، لویې لارې، بندونه، ترمینلونه، صنعتي پارکونه، په ده بحث وکړو چې یعنې په ده باندې کار روان دی او انشاءالله مطمئن یو چې په ده باندې به په افغانستان کې ډېر زیات مثبت تغییر راشي. که اوس دا ویډیو موږ داسې خلاصه کړو، ستونزې چیرته دي، خپل فرهنګي مسایل باید موږ مکمل حل کړو. دا بې ځایه فرهنګونه او ودونو کې لګښتونه، ولورونه او بې ځایه مشکلات دا ټول د منځه ویسو. تربور بازي او دا هر څه خپل یعنی عموما باید دا هر څه له منځه ویسو. ورپسې څومره انفراسټرکچر بنیادي پروژې زموږ روانې دي، هغه روانې دي، نورو باندې باید هم کار وشي چې تر څو دا زموږ هغه بنیادي ستونزې حل شي. دریم، کاغذ پرانیانې باید کمې شي. ورپسې باید سیستمونه جوړ شي، خارجي او داخلي پانګونو ته باید زمینه برابره شي، ځوانانو ته باید کار اهل کار ته وسپارل شي، نور ورسره ویژن زموږ خپل جوړ شي او وړې فابریکې، متوسطې او وړې فابریکې سره د قرض اسانه او مختلفو برخو کې مرسته وشي، صنعتي پارکونو او د ټکس او د نورو برخې دغه ټول چې سره یو ځای کړو، نو انشاءالله زه په دې 100% مطمئن یم چې موږ کولی شو په افغانستان کې خپل خلکو ته د کار زمینه برابره کړو، خلک زموږ خوشحاله وي، نظام همداسې قوي رواني او د فقر کچه کته کړو، د بیکاري کچه ښکته کړو او یو خوشحاله، سوکاله او د مینې ډک افغانستان ولرو.